سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان. مسئولان ناحیه پنجم چگونگی حفظ و صحه محیطی سایه فعالیت شمار از آیسکریم فروشی ها و خبازی ها را در مربوطات این ناحیه به بررسی و نظارت گرفت و فعالیت کنندگان در رابطه با رعایت از قوانین و مقررات شهری و مسائل بهداشتی توصیه داده شد. همچنان تاریخ و کیفیت مواد خوراکی شمار از دکان ها و سوپرمارکت ها نیز بررسی شده یک مقدار مواد بدون کیفیت و تاریخ گذشته جمع‌آوری و به محل مخصوص آن انتقال داده شد. نن هم موږ د پنځمې ناحیې ساحه کې د مختلفو اصنافو کنټرول لره بررسي لرله چې د تاریخ تیره مواد ټولول ول پکې او ورسره د آیسکریم فروشۍ څخه نظارت هغه مواد چې په آیسکریم فروشۍ کې استفاده کیږي د هغوی نمونه واخیستله تر څو دا نمونه ریاست صحتي محیطي ته ولیږي د سامپلګري وکړي او د دې نتیجه موږ سره شریک شي تر څو موږ ښاریانو ته بالخصوص وطنوال ته په ده اطمینان ورکړو چې دغه مواد چې په آیسکریم کې استفاده کیږي د صحي د نګاه نه کوم مشکل نه لري. مختلف اصناف هم بررسي کړل، بعضې د توصیې وړ ول توصیې ورته وشولې. افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان تخمونه مو کرلي د ورورۍ او دیوالۍ راشن بشي زرغون به بیا په خاوره میړنۍ دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان.